تازه خبر پاکستان خپل شوم هدف ته ورسېدی. رومیان خو خراب شو پیاز هم خرابي او موږ په دې نه یو چې ولای موږ پیاز یا رومیان خراب دي. موږ به دا دعا کوو چې پاکستان خدای دې در په دره کړه پرته له موږ د افغانانو نه دې الله تباه برباد کړي او خدای به دې شرموي او شرمېدلی انشاءالله. د افغان سوداګرو د مالونو تر بشپړ خرابېدو وروسته نن پاکستان د تورخم لویه دروازه پرانیستل. عام ولس د پاکستان دا کار لوی منافقت بولي او د الله په دربار کې د پاکستان د تباهۍ لاس پورته کړ. تازه طالب مشرانو خبر خپور کړ چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل سوه. دا چې پاکستان له افغانانو سره کوم ظلم وکړ، پاکستان څنګه خپل شوم هدف ته ورسېدی او طالب مشرانو یې په اړه څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. خو داسې یو بچی به پیدا شي لکه خوشحال خان و میرویس خان چې بیا یې تر اټکه درته ونیسي او بیا یې درته ووایي چې اوس ګرځه. پاکستان خپل شوم او ناځوانه هدف ته ورسید. په تورخم کې د افغانانو د مالونو تر بشپړ خرابېدو وروسته نن د تورخم دروازه پرانیستل سوه. د طالبانو مهمو سرچینو ویلي تورخم دروازه نن سهار پر 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل سوه. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پر ایکس یعنی ټویټر پاڼه لیکلي تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه سوه، خو د خلاصېدو په اړه نور جزیات نه دي لیکلي. د دې دروازې له پرانیستل کېدو سره دواړو غاړو ته په تمه خلک پورې وتل او بار وړونکو ګاډو ته له کرښې د تېرېدو اجازه ورکړل سوه. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر هم تایید کړی چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ په مخه خلاصه سوه. وړاندې په تورخم کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د پنجشنبې په ماښام وویل سبا د جمعې ورځ به د تورخم دروازه د مسافرو او موټرو پر مخ پرانیستل سي. تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسار مفتي اسمت الله یعقوب له بي بي سي سره په خبرو کې د لارې د پرانیستلو پخلی وکړ او زیاته یې کړه دواړو لوریو ژمنه کړې چې د جمعې پر ورځ د افغانستان پر وخت د سهار 8 بجې به د تورخم دروازه پرانیستل سي. ښاغلي یعقوب زیاته کړه له پاکستاني لوري سره تازه خبرې نه دي سوي، خو وایي دروازه زموږ له لوري نه وتړل سوې او موږ یې د خلاصولو ممانعت نه کوو. نن هغه لوري خپله دا پرېکړه کړې وه او موږ ته معلومات راکړل چې موږ اراده لرو چې سبا د افغانستان پر وخت 8 بجې دروازه خلاصه سي او موږ له خپل لوري ورته ډاډ ورکړ. پاکستاني لوري تر اوسه له رسنیو سره د لارې د خلاصېدو په اړه څه نه دي شریک کړي. دغه لاره 9 ورځې وړاندې وروسته له هغه پاکستاني لوري وتړله چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د طالبانو له لوري د یو پوستې پر جوړولو نښته وسوه. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بل ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.